حدیث کې راغلی دی پر روایت ابو هريره رضی الله عنه چې قیامت پر ورځ به الله رب العالمین اعلان وکي چې اين المتحابون بجلالي. پر روایت معاذ بن جبل رضی الله عنه کې راغلی اين المتحابون في جلالي، او دې حدیث کې اين المتحابون بجلالي. قیامت پر ورځ اعلان وکي چې هغه خلق څه شو چې زما د عزت د وجه نه، زما د جلال د وجه نه د یو بل سره مینه کوله په دنیا کې، هغه خلق څه شو. او به د سره غلي حدیث کې چې اليوم اذل يوم لا ظل الا ظله. نن ورځ به په دغه انسانانو چې زما د پاره د یو بل سره مینه کړې ده، نن به داسې سورې ورکما چې په دغه ورځ به سوري نه مګر سورې به د رب العالمین. په دې سوري کې به صدا یو ځای کما چې د الله رب العالمین د پاره د یو بل سره مینه سلی رحمی دې ته ویل کېږي، د یو بل کا ورتګ. صحابي ته پوښتنه چې رسول الله سلی رحمی به دې ته وای من که څوک راځي منګه مو کور شو. رسول الله چې دا سلی رحمی نه ده، دا بدله ده. سلی رحمی و دې ته وای چې یو څوک سپری کوي، یو څوک ساکنه راځي ته ورشه، سلی رحمی دې ته ویل کېږي. نو دغه خلق به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ په سوري کې راجمع کی. او بل حدیث کې راغلی دی پر روایت معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا وایي د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین اعلان وکي چې رسول الله ویلي د قیامت پر ورځ به الله اعلان وکي چې اين المتحابون في جلالي. هغه انسانان څه شو چې زما د جلال او د لوی د وجه نه د یو بل سره مینه کوله، نن به زه دې ته داسې مرتبې ورکوم على منابر النور، د نور په منبرونو به دا خلک زکینوم، او داسې مرتبې به ورکوم يغبطهم الانبیاء والصالحین والشهداء. نیکان خلک شهیدان به دې ته پسخېږي چې کاش موږ ټوک ټوک وی ولا مرتبه زمونږ وی. کومه مرتبه چې هغه چاته الله ورکوي چې دو مسلمانان دي خپل مابین کې مینه ده د څه لپاره؟ د الله د رضا لپاره.